په بل حدیث شریف کې راځي ابي هريره رضی الله عنه راوي دي و یو سړی و رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترالو او ورته ویل جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اے د الله رسوله اي صدقه اعظم اجرا اے د الله رسوله در ټول بهترینه صدقه چې ډیر اجر او ثواب دی هغه کومه صدقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان تصدق وانت صحیح شحیح در ټول بهترینه صدقه دا ده چې ته د الله د رضا دپاره مال ورکې خو د دې مال د ورکولو د دې صدقې د کولو سره سره دی محبت د دې مال په زړه کې دا خوند درکوي چې کشي دا له ما سره پاته سوی وای دا مال دی ما په ډېر تکلیف پیدا کړی دی ما په ډېر زحمت ګټلی دی نو چې دا مال له ما سره پاته وای نو شو دا مینه دې مې په زړه کې دا حرص دې مې چې کشکې دا مال له ما سره وای خو بیا هم ته راولاړ سې دا مال د الله د رضا دپاره ورکړي نو دا بهترینه صدقه ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون د څلورمې پارې په سر کې چې راځي الله عز وجل ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د الله رضا هلته سړی پیدا کولی سي چې بهترین مال د دوی هغه دی د الله رضا دپاره ورکړي ابو طلحه رضی الله عنه راولاړ شو هغه باغ یې ورکړي بیروحا باغ او څا هغه د الله د رضا دپاره وقف کړ الله جل جلاله چې بیا له سړي قبلوي نو داسې یې قبول کړي چې اوس پر هغه ځای باندې مسجد نبوي جوړ اوس به تر قیامته پورې پر دې ځای باندې خلک عبادت کوي دا د باغ صدقه کړې دي لیکن الله جل جلاله داسې ځین قبول کړی دي چې اوس پر هغه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد جوړ دی تقریبا 900 نمبر ګیټ دا پر دا باغ باندې دغه ټیل لګېدلی پر دا ټیل باندې د څا ځای معلوم دی چې دا هغه څا ده دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي ته وایي هغه مال هغه صدقه نو ښه صدقه ده چې خپله دې ډېره خوښه دی دا مال دا دولت دی خپل هم ډېر خوښ خو لیکن خالص د الله د رضا دپاره یې ورکړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا ورته وایي ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنا داسې مال چې خپله دې خوښ او د دې مال په صدقه کېدلو کې د دام زړه ته راتېري چې که دا مالونه ورکوم فقیر بسم مسکین بسم وبلوېږم خو لیکن بیا هم دا مال ورکړي په داسې حال کې دا مال ورکول چې دا دې امید که دا مالونه زه سره جمع کم د کلو په تېرېدلو سره د ورځو په تېرېدلو سره د میاشتو په تېرېدلو سره به زه یو لوی سرمایداره سم یا به د ډېر مالداره به سم لیکن د هغه باوجود د عمل ته د الله د رضا دپاره ورکړي دا صدقه بهترینه صدقه ده ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي داسې مه کوه چې دا مال ته له ځانه سره جمع کړې ویې ساتې خو د الله د رضا دپاره یې نه کوه حتی در داسې اندازې چې ستا د مرګ وخت راورسېږي او بیا علامات د مرګ در باندې ښکاره سي اوس دې نو دا ته راولاړېږي اوس نو وصیت کوې دا پلانکی مال دا دونه مال پلانکي ته ورکړي دا پلانکي ته ورکړي دا ځای د وصیتیون نه دی د اسلام مقدس دین یو قانون جوړ کړی دی چې کله سړی په مرض الموت کې یا د زکندن حالت یې په دې حالت کې صرف او صرف د ده وصیت د ده د ټول مال په درېیمه حصه کې جاري کېدلی شي در دې زیات چې هر څونه دی وصیتونو کې هغه ټوله باطل دي دا د وارثانو حق سو بس ته لا ژوندی یې له څه نه ده ختلې خو البته مرض الموت یا د زکندن حالت په دې کې صرف او صرف په درېیمه کې ستا وصیت نافظ دی هغه نور وصیتونه چې تا کړي دا پلانکي ته ورکړي دا پلانکي ته هغه اسلام هغه شیان ردوي هغه وصیت یې نه دی نو الله جل جلاله دې موږ او تاسې هم داسې جوړ کړي چې موږ په خپله زندګي کې په خپل ژوند کې په ښه حالت کې د الله د رضا دپاره یو داسې صدقه وکړو چې هغه الله رضا قبوله کړي الله مو دنیا او آخرت باندې سم کړي او یا بذات خود د خپل نفس صدقه و الله جل جلاله ته پیش کړو هغه بیا څه وخت هغه د جهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جنګېدل د الله د دین دپاره جنګېدل د یو اسلامي او شرعي نظام دپاره جنګېدل د مسلمانانو د عزت او د ناموس د ساتنې دپاره جنګېدل دا بیا د شهادت مرګ دی په دې مرګ باندې الله جل جلاله د عظیم مقام
چې د شهداو دی الله جل جلاله سړي تور کې الله دې موږ او تاسو هم داسې کړي